بلخ ولایت د عامې روغتیا مسؤلان په مزار شریف ښار کې د ټولو درملتونونو مالکانو ته خبرداری ورکوي. هغه درمل چې د نسخې له مخې په ناروغ پلورل کیږي باید د نسخې تر شا ټاپه او بیه هم ذکر شي چې له دې پرته به د سرغړونکو سره قانوني چلند وشي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست د روغتیایي قوانینو د تطبیق او ارزونې امیر د ټولو درملتونونو خاوندانو ته خبرداری ورکوي. هغه درمل چې د نسخې له مخې په ناروغانو پلورل کیږي باید د نسخې تر شا ټاپه او بیه هم ولیکل شي تر څو د درغلۍ مخه ونیول شي. هغه زیاتوي که څوک له دې کار څخه سرغړونه کوي نو د هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي. دواخانه مثلا حق داره 15% او را فایده میگیره 30-40% مکمل کنترل از اینا ما او را نظارت کنیم کنترل کنیم و از اونا هدایت داده شده که همین بعد نسخه را اجرا میکنین باید مهر و قیمت نشته باشه. همدارنګه د روغتیایي قوانینو د ارزونې امیر په مزار شریف کې د ټولو غیر دولتي روغتیایي مرکزونو ته د ډیټابیس او کنټرول سیستم جوړولو یادونه هم وکړه او د روغتیا په برخه کې دا یوه لویه مهمه لاسته راوړنه وښوده. یک دیتابیس عمومی جور میکنیم و این دیتابیس فاقد این نیست که بخیر چیزی که بخش در سکتور خصوصی صحت کدام کارهای روزمره انجام میشه در شفاخانه خصوصی در دواخانه خصوصی مکمل معلوماتش برای ما ارائه میشه. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست په وروستیو څو میاشتو کې په مزار شریف کې 8 ټونه تاریخ تیره او بې کیفیته درمل راټول او سوځولي.